او دا بل شی نو، دا د رب العالمین د هغې نیکانو دوستانو د هغې توجه د نګاه او د نظر برکت دی چې نن زه ګنهګار یم ناست یم او تاسو د محبوب حدیث بیانوم. دا یک د نیکانو د مجلس کمالي، دا د هغوی د صحبت کمالي، دا د هغوی د تربیت کمالي، دا کمال په نیکانو کې پروت دی. دې شي ته توجه وایي. نو بیا د دې توجه په دوران کې لاس خوځول کله ناکله جایز دي، ثابت دي شرعاً. لاس ایښودل سینه کې جایز دي او ثابت دي شرعاً. نمونې موږ او تاسو ته مخې ته تېرې شي. خو توجه دغې شي ته وایي. نو عامیان صوفیان دی، دې ته کش نه ورکوي چې ټوله ورځ لګوي لاسونه خوځوي، او ظاهر بین ملایان دې دې نه انکار نه کوي چې دا صوفي لاس ولې وخوځو او د یو مرید په سینه کې لاس ولې کېښوده. دواړه دې خپلو کې سره جوړه وکړي او یو بل سره د قناعت وکړي، مشکل ورکېږي. که دا کله ناکله لاس کېښودلی شي صوفي صاحب په دې عمل وکړه او ظاهر ملا ورسره دا ومنله چې او کله ناکله خو لاس ایښودل راغلي دي شرعاً، مشکل پکې نشته دی، بس خبره جوړه ده. خو که ده لاسونو خوځولو ته کش ورکړی او دا بل انکار ته کش ورکړی نو بس دواړه سره تباه او برباد دي. که لاس ایښودل شته حدیث کې تېر د خانه کعبې په ضد چې کومه کوټه جوړه وه، محبوبو فرمایي چې دې نه به مې څوک خلاص کړي، ځلخلاصۍ ورته ویل. بار بار دې حدیث تقریبا 5-6 ځلې بخاري کې تېر شه. جریر رضی الله عنه ویل زه دې خلاصوم، مبارک ته بس جذب حال کړو، مستي حال کې وایي زه دې خلاصوم. دوستو ځان سره فکر کوي چې زه خو په اس نشم کېناستلی، دا حضرت الله انجه شي. محبوب ته یا رسول الله انی لا اثبت علی الخیل، په اس نشم کېناستلی. نو هلته خو تګ اس غواړي، سورلي غواړي، بیا بېرته راتل، دا کمال نو دا خو زه نشم کولی، نو څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې دي فضرب فی صدره، مبارک په لاس راواخست په سینه کې ووهه ورباندې او دعا یې ورته وکړه اللهم اجعله هادیا مهدیا اللهم ثبته، خدای په هسې کلک کا هادي او مهدي وګرځوه. لاس یې باندې ووهه په سینه کې، مبارک لا کوټه یې مرانه کړه، بېرته م راغی او زیری محبوب ته داسې راوړه چې یا رسول الله کعبې په ضد چې خلکو کومه کوټه جوړه کړې وه هغه مې درته داسې پرېښودله لکه یو پمن اوښه. نو تاسو فکر کوئ چې یو سړی په اس نشي کېناستلی، خلق د اس د کېناستو چل ورته کوي که سینه کې وهي؟ جواب راکوي څه شی وي؟ په چل ورته کوي. نو د موټر ډریوري خپله یو دا ډریوري خپله ده، خو چې څوک چل زده کوي د سورلۍ خو هغه خلک چل ورته ښایي. محبوب نور چل ورته نه کوي، لاس مبارک راغلي په سینه کې وهي. نو دې کې کمال څه شی وه؟ خو د هغه خاصه توجه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم